د سلګونو زده کوونکو تر اوسه د زده کړو کولو لپاره ودانۍ نه درلودله. یوه هغه ستونزه چې وخت نا وخت د دوی زده کړیز بهیر له ستونزو سره مخ کاوه. خو اوس خوښ دی چې په سیمه کې د ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو چارې پیلېږي. مخکې موږ ډېر په مشکلات کې وو، د باران څخه مخنیوی نه و. مثلا موږ دغسې په خټ کې به ناستو، درسونه به مو نه به استاد درس ویل په خوند پوهېدی، نه به موږ پوهېدلو. ډېر په تکلیف و. موږ د تعلیم په ارزښت ډېر زیات پوهېږو او ډېر زیات تعلیم ښه خوند راکوي. شوق علاقه ورسره لرو. تعلیم ډېر ښه شی دی. زموږ په ژوند کې باید موږ ډېر تعلیم ولرو. د دې ښوونځیو د بنسټ د ډبرې ایښودو پر مهال مسؤلین وایي دلته زده کوونکي او ښوونکي وه، خو د ودانۍ نشتون یوه هغه ستونزه وه چې زده کړیز بهیر یې ټکنی کړی و. د مسؤلینو په خبره دوی به د هلمند ولایت په 9 جنوبي ولسوالیو کې د یونیسف مؤسسې په مالي لګښت د 101 میلیونو افغانیو په ارزښت 9 ښوونځیو ته ودانۍ له سره رغوي. دا یو ودانه ښوونځی دی چې هغه شاګردان یې لله الحمد فعال دي، پرسونل یې فعال دی او د سرپناه یې نه درلودل. نو د دې دپاره 6 اتاق تدریسي، 1 اتاق اداري به انشاءالله د 6 میاشتو په جریان کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موږ د یونیسف په مالي مرسته باندې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې په 9 ولسوالیو کې په هر ولسوالۍ کې یو باب مکتب جوړو. دا د دې ټول مالي لګښت ده هغه 1 میلیونه 2,15,822 افغانۍ ده. بلخوا بیا د مرجي ولسوالۍ عام خلک وایي دوی د زده کړو په ارزښت پوهېږي او له اسلامي امارات څخه مننه کوي چې په سیمه کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل کړي. په دې اوس موږ پوهېدلي چې په دې کې انجینر پیدا کېږي، ډاکټر پیدا کېږي، یو د پوه سړی پیدا کېږي. موږ په دغه ډېر سخت خوشحاله یو. انشاءالله که چیرې دغه جوړ شي انشاءالله ډېر به پرمختګ وکړي. پخوا چې دوی لرې ځایو ته تلل، نو اوس به انشاءالله د لرې جوړ شي، نو دوی په زده کړه به ډېر مثبت اغېز وکړي. د هلمند پوهني ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د تیرو جګړو پر مهال ډېری دولتي او خصوصي ښوونځي وران شوي چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل دي.